افسر افغان خبره را یاد شو اگر که زه اختلافي نظریه تور باندې هغه سره اختلاف هم لرم منټلی داسې دی لکه تیزی ده بکی خبره एकदम هایلایټ کې اسمان ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مشرانو کشرانو همزول لیدونکو دیر میدان کومبړ کې دا کوم شخصیت چې تاسو تخکاری د دې رائد الله نوم دی او مشهور دی په میډیا باندې سوشل میډیا باندې په بوډاګي باندې ماشاءالله ډېر بهترین سړی دی ډېر د صفاز لواله خلک دي چې د سپیشل پرسن ویل کېږي او په معاشره کې دا د یو داد مستحق خلک دي چې باید موږ ته داد ورکو او دوی قدر او احترام وکړو. اسی دلته کېناستو دا خبرې مو کولې نو هغه ذهن کې دا خبر راغله چې څو خبرې باید زه وکړم او هغه په دې بنیاد باندې وکړم چې زموږ د خلک اکثر د داسې قسمه خلکو نه خوند داخلي او خوند اخیستل بیا د هغوی ډېر په مختلفو طریقو سره څوک د محفل ښکلا جوړه کړي خلک پسې وخندوي چا پسې وخندوي څوک په دې باندې بیا بزنس کوي کاروبار ته جوړ کړي د چا لپاره دا یو سمبل اف داسې یو سمبل جوړ شي چې هغې باندې دا بیا د مختلفو خلکو نخرې پیښې کوي. نو هسې زړه کې دا خبره راغله چې د دې خلکو احترام پکار دی قدر یې پکار دی او دا خلک نازول پکار دی باید چې موږ دا ونازو نه داسې چې موږ د دوی نه خوند واخلو ځکه شریعت او دین چې کوم دی دا ډېر صفا دی هغوی موږ ته ډېر ښه ښودنه کړې ده باید چې د دې خلکو موږ احترام وکړو چونکې دا معصومه خلک دي ډېر زیات معصومه خلک دي ډېر بې ضرره خلک دي خو موږ خلک د دوی نه خوند اخلو دا خوند د دوی نه اخیستل نه دي پکار چونکې دا شرعاً هم ناروا دي او عرفاً هم ناروا دي او زموږ کلچر او ثقافت خو بیا بیخي د دوی اجازه نه ورکوي خاص کر بیا دا خلک د دوی مذاق وړاوي څوک یې څه شي کې استعمالوي څوک یې څه شي کې استعمال یعنې هر سړی د خپل ځان دپاره استعمالوي لنډه خبره ده. نو درخواست موږ خلکو ته کوو چې دوی نه خوند مه اخلئ بلکې دا د خپل معاشري حصه وګرځوي په خپل معاشره کې دوی ته بهترین مقام او مرتبه ورکړي. موږ چې دوی استعمالوو په ځای دې چې موږ خپل ځان استعمال کړو دوی ته داسې څه ورکړو چې دا د خلکو د خندا نه شي یا دا داسې یو مقام او حد ته ورسوو چې هسې نه چې دا خلک استعمال نه کړي. لکه مثال په طور باندې ډېر داسې ملګري وي چې هغه به دا استعمال کړي به د هغې په سر باندې پیجونه جوړ کړي. ما ته هغه د افسر افغان هغه خبره را یاده شو اگر که زه اختلافي نظریې طور باندې هغې سره اختلاف هم لرم خو بیا هم هغه یو خبره کړې و ډېره بهترینه خبره کړې و چې دا خلک دوی له یو پرمننټ کار تاسو وګورئ یو ترتیب ورته برابر کړي چې دا خلکو ته سوال نه محتاجه نه شي بل څه ته محتاجه نه شي داسې یو ترتیب ورته جوړ کړي چې دا په خپل ځای باندې کښېني د کور خرچه برداشت کړي او د هغې طریقې نه دوی یو انکم راځي نه ډېره بهترینه خبرې وي خو چونکې زموږ پښتانه منټلی داسې دي لکه تیزي ده پکې هغه خبره एकदम هایلایټ کې اسمان ته ورسوي بیا سړی پرېږدي. عموما په عامو معاشرو کې هم دا شی شته زموږ پښتنو کې دا ډېر زیات دي. محترم دوی ته خاص مقام ورکوي خاص مرتبه ورته ورکوي کوشش وکړئ چې د دې خلکو لپاره مونږ کار وکړو چونکې دا معذوره افراد دي سپیشل پرسن دوی ته ویلی کېږي نو باید چې دوی باندې مونږ ډېر زیات پام پې وکړو د دوی ډېر زیات احترام وکړو که نه نو مونږ بیا د نقصان سره مخ کېدی شو. نو ډېر زیات د داسې قسمه خلکو چې هر چا په معاشره کې دوی ته ډېر زیات احترام ولرئ د دوی قدر او احترام وکړئ او دوی ته یو کار برابر کړي دکان وي ریړۍ وي یا بل داسې کار وي چې دا سبا د چا د خندا کېږي نه او د احساس کمترۍ شکار کېږي نه نو الله او هغې سره به داسې وشي چې دا به مالي حالات به برابر شي نو بیا به په معاشره کې یو ښه پوینټ اف ویو ښه طرف ته به موږ لاړ شو او که چېرته موږ په دوی باندې نخرې وغیره کوو نو بیا خو زموږ د معاشرې حالات دي بیا موږ ته په دې باندې سوچ پکار دی چې موږ د کومې کېټګرۍ خلک چې تر داسې سړي نه خوند اخلي چې هغه الله رب العالمین دماغي طور باندې یا بدني طور باندې معذوره پیدا کړی زموږ د ستاسو لپاره امتحان دی نو دې خلکو لپاره بهترین کارونه وکړئ چې الله رب العالمین زموږ نه راضي شي او دا خلک هم په ښه طور او ښه طریقې سره زندګي وکړي.